بر آواز کړي زاتورو تیارو کور یم په مسلمه پام زتا تکور یم په مسلمه پام زتا تکور یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عبید الله سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې دلته زموږ په کلي او په کور کې دا رواج دی چې زنانه ورسره په لاس روغبړ کوي. نو آیا د زنانه ورسره چې په هغو کې د تره لور، د تره ښځه، د ماما ښځه، د اما لور، د ماما لور، دا ټول پکې شامل دي، د دوی سره روغبړ کول شرعا روا دي که نه دي؟ د نارینهو سره د ښځې د لاس روغبړ او مصافحه په څلورو مذاهبو کې ناروا عمل بلل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د ښځو سره د لاس روغبړ نه کوم، او دا خبره هم ثابته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې پردی ښځې سره او اجنبي ښځې سره روغبړ نه دی کړی. خو امام شافعي رحمه الله فقط د سپین سرې غیر مشتهاتې ښځې سره د لاس روغبړ اجازه ورکړي، بس چې سپین سرې وي، مشتهات هم. علامه حسکفي په در مختار کې لیکي، 5م جلد کې 260 صفحه کې، بحر رایقاتم جلد کې 356 صفحه کې، وما حل نظره حل لمسه. د هغې ښځې کتل چې تا ته روا وي، یعنی شرعا هغه ستانه پرده او حجاب نه کوي، نو کولی شي چې هغې سره په لاس روغبړ هم وکړي، خو شرط دی اذا امن الشهوة على نفسه وعليها، چې کله په دې مطمئنه وي چې په د لاس په روغبړ کې نه زما شهوت په حرکت راځي او نه چې چا سره زه روغبړ کوم. ګوره دا محارمو سره چې ته په لاس باندې روغبړ کوې، دا شرط دی چې په ځان به مطمئني او په هغه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها سر ښکلوه، او وروسته بیا لیکي وان لم یأمن ذلک او شک فلا یحل له النظر والمس. او که په ځان باندې مطمئن نه و یا شکی و، نو بیا نه کتل ورته صحیح دي او نه لمس صحیح دی. حتی فقهاو لیکلي دي چې په دې باندې حرمت مصاهرت ثابتېږي. نو کله چې د ماما د لور کتل تا ته روا نه وي، نو په لاس به یې روغبړ څنګه سوي؟ همدارنګه د ورېندارې، د خینې، د کاکا د لور، د امه د لور، د کاکا د ښځې، د ماما د ښځې، همداسې نور اقارب راواخله. اما موږ وینو چې زیاتره کورنۍ په زیاترو ځایونو کې په همدغې مسئله کې بېباکي کوي، او په دې اړه به الله رب العزت د دوی نه سخته پوښتنه کوي. راځئ رواجونه پرېږدئ، د شریعت تابع شئ، د الله رب العزت کلام پرانیزئ، او د دې ترڅنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات واورئ چې د یو مسلمان په صفت باندې الله رب العزت تاسو ته څه پیغام لري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه پیغام لري. همدغو فاسدو رواجونو او دودونو غرق کړو، خو بیا هم رواج ته موږ په دین باندې او په شریعت باندې ترجیح ورکوو، او دا د خپل غیرت ګڼو. پروردگار ټول جهان درته سجدې کړي. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.